بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په 13 ویډیو کې موږ د مستعمل موبایل هغه ابتدایي تنظیمات جوړ کړو چې موږ څنګه د مستعمل موبایل ابتدایي تنظیمات وکړو. اوس به موږ داسې یو موبایل کې کار وکړو چې د کوډ خوړلی دی. کوډ یې خوړلی دی، موږ ته ریکاوري معلومه نه ده. ریکاوري کوډ یې موږ ته نه دی معلوم چې دا څنګه ریکاوري کوډ باندې راوړو، او ډیټا پکې زموږ شخصي پرته ده، کمپیوټر کار ته هم نشو وړی. مونږ وایو چې ډیټا هم که له منځه لاړ شي مشکل نه لري، خو زمونږ د دې کوډ له منځه لاړ شي، کوډ یې والوځو. دې ته به دا د موبایل پاور آف پاور آن بټن لري، پاور ډاون والیم ډاون او والیم اپ لري، یو بله بټن هم لري. نور سمسنګو کې د ځای کې بټن وي. نو موږ به داسې وکړو، د پاور آف بټن به په چقه ونیسو، دې سره به والیم ډاون ونیسو یو ځای، والیم ډاون یو ځای، او 8 سیانو پورې به 9 سیانو پورې به په چقه ونیسو، دا به ګل شي، پرې به یې نږدو. دا چې اوس هغه شو، دې سره یو ځای به دوباره بیا پاور بټنه او والیم چې بره جګېږي او دا بله بټنه، دا به درې واړه یو ځای په چقه ونیسو. انسټالینګ سیسټم اپډیټ راغی، دا بټنه مې په چقه ونیوله ورسره، دا بټنه او والیم اپ یعنی چې اواز جګي، د والیم لاندې بټنه ورسره نه نیسئ. دا به اوس لږ صبر وکړي چې خپل د داخلي خپل بایوس سیستم یې راشي. دلته ګور اولنی د ریبوټ سیستم نه، که دا ووهې دا نو بیرته خپل سیستم ته یعنی کوډ یې نه ماتې، بیرته کوډ باندې ځي. نو موږ به د دې سیستمو کې هغه نه کوو، ګوتې نه وهو چې اول بیرته اول سیستم یې وهو. دا والیم اپ او والیم ډاون باندې موږ کته پورته کوی شو. ګورئ تاسو چې هر موبایل کې جدا جدا فرق کوي. دا ریبوټ ټو بوټ لوډر دی، فارمټ ADB دی، SD کارت دی. دا ګورئ بیا دا چې غواړئ پاسورډ له منځه یوسئ، ګورئ دلته خپله علامه د سره ورکړه، دلته یې تاسو ته اختارې لیکلې. ګوره ویب ډیټا فیکټوري ریسیټ، یعنې دا کوم د موبایل ډاټا چې دا د کمپنۍ سیستم ته وړي. ګوره هلته لاندې په انګلیسي کې چیلې مشته کړي. if your phone is reset you may need to enter the Google account information, email address and password. دا که دا وایي تاسو د دې ګوګل اکاونټ کوم چې انفارمیشن دی، ایمیل ادرس دا به ټول دوباره تاسو له سره اچوئ، یعنی موبایل ټول له سره کېږي. د دې اوکې لپاره به پاور آف بټن ده چې غواړئ دا تایید کړئ ورباندې پاور آف بټن ووهه ورسره، دا یس اور نو، بیا ګورئ یس اور نو، دلته بیا تاسو یو اختار راکړه چې تاسو غواړئ دا تایید کړئ. پاور آف والیم ډاون والیم اپ باندې به تاسو کته پورته شي، یس ته به راشي، یس ته چې راشي بیا به پاور آف بټن باندې تایید کړئ. چې تایید کړئ صبر به وکړئ، اوس سیستم خپله نوی کېږي. اوس دا سیستم نوی شو، کمپلیټ شو. چې کمپلیټ شو اوس کته راشي پاور آف ته، پاور آف یې کړئ. ګورئ پاور آف ته چې راغلی دا اوکې کړئ ورباندې. اوس به موبایل خپله ګل شي. لږ ورته انتظار وباسئ چې موبایل ګل شي. موبایل ګل شو، بیرته به دا خپله روښانیږي. که روشن نه شو نو تاسو پاور آف بټنه په چقه کوئ چې خپله روشن شي. بیا موږ هلته پاور آف کړو، کیدای شي روشن نه شي، نو موږ پاور آف بټنه په چقو پاور آن یې کوو چې په چق شي آن شي. دا بیرته لږ انتظار باسو. انسټالینګ سیسټم اپډیټ، بیا دا صفحه راځي، نو کمنټ. لږ به صبر کوو چې بیرته راشي خپل سیستم ته. اوس به ریبوټ سیستم نو کو، ریبوټ سیستم نو چې دې صفحه د سکرین صفحه فعال شي. دا به اوکې کو، مونږه لږ ورته بیا صبر وکړو. چې موبایل ریفریش شي، تازه شي بیرته. اوس به موږ صبر وکړو دې ته
چې ریبوټ شي موبایل. ریسټارټ یې خپله وخوړه، لږ به ورته انتظار وباسو. که چیرې دا ډېر داسې په انتظار کې پاتې شي، تاسو موبایل واخلئ خپله یوه دفعه ګل یې کوئ. بیا زیات انتظار ته ځان مه پرېږدئ، موبایل واخلئ ګل یې کوئ. دا موبایل بېرته اخلم، یو دفعه خپله یې ګلومه، دا بټنه په چقه نیسمه، پاور آف بټنه چې موبایل ګل شي. که پاور آف باندې دا مکمل ګل نه شو، نو والیم ډاون بټن ورسره یو ځای په چقه کوئ، تیر په څیر دا ورسره یو ځای په چقه کوئ چې موبایل مکمل خپله ګل شي. یو څو ثانیو به موبایل ګل شو. اوس بیا انتظار وباسئ چې دا مکمل بېرته خپله روشن شي. انتظار شي ورته چې صفحه راشي. دا اوس سټارټینګ اندروید دا اوس فعاله شو، همغه تیر په څیر. اوله ویډیو دویمه ویډیو کې د دې فعالولو طریقه ما ښودلې وه، دلته زر زر دا فعال کړمه. که غواړئ بېرته همغه ویډیو ته لاړ شئ ویې ګورئ پخوانۍ ویډیو. دا زر زر فعالومه، اکسپټ کومه، نیکسټ، skip now, next, skip anyway, just second, تاریخ انتخابومه، date, the next, more, accept, پاسورډ ته فعلا نه ورکومه، skip anyway, not now. لږ ته انتظار باسو. د موبایل صفحه فعاله شوه، پاسورډ له منځه لاړو، مګر زموږ څه ډیټا چې وه هغه ټوله حذف شوې ده. او د نورو خلکو هم ورته لاسرسي نه وه، موږ کمپیوټر کار ته یې نه وړو، خو ډیټا زموږ محفوظه وه، له منځه لاړه. نورې طریقې مې شته چې پاسورډ له منځه لاړ شي. دا و د پاسورډ له هېرېدو طریقه چې پاسورډ هېر شي، که مڅې دا موږ پاسورډ مات کړو د موبایل.